شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. طا سین میم دا د کتاب مبین آیاتونه دي. مونږ ته د موسی علی السلام او د فرعون سحال ټیک ټیک اورو د هغه خلکو د فائدې لپاره چې ایمان راوړي. واقعیا دا ده چې فرعون پزمکه کې سرکشي وکړه او داغه اوسیدونکو په ډلو ډلو کې تقسیم کړل. پاغوي کې به یو ډله ذلیله کوله، داغوی الکان به وجل او داغوی جنکای به ژوندۍ پرې خودلې. واقعي چې هغه د فساد کوونکو خلکو نه وو. او مونږه اراده لرله چې کم خلک پزمکه کې ذلیل ساتل شوی وو چې په هغوی مهرباني وکړو او هغوی امامان جوړ کړو او هم هغوی وارثان کړو او پزمکه کې ورلا اقتدار ورکړو او داغوی په ذریعہ فرعون او حامان او داغوی لخرو ته هغه سوخیو چې د کم نه هغوی یریدل. مونږ د موسی علی السلام مور ته اشاره وکړه چې دلا تی ورکړه. بیا چې کله ستا سره د دې د مرګ خطر شي نو دې په دریاب کې واچوا او سیرا او غم کوا. مونږ به دې تعالی واپس راولو او دیبا په پیغمبرانو کې شامل کړو. اخر دا چې د فرعون کور والو هغه د دریاب نه راوچت کړو د پاره د دې چې داوی دشمن شي او داوی د پاره د غم سبب جوړ شي. واقعي چې فرعون او حامان او داوی لخکریان په خپل تدبیر کې ډېر غلط کار کوونکي وو. د فرعون خزي هغه ته ویل دا زما او استاد لپاره د سترګو یخواله دي د موجنا کې دي چې د زمون د لپاره فائدمن ثابت شي یا به ځان لزوي کړو او هغه د انجام نه خبره وو. هلته د موسی علی السلام د مور زړه بے قرار وو. نږدې وا چې داغه رازي ښکارا کړي وي کومګه داغه زړه نوې مضبوط کړي د پاره د دې چې هغه زمون په واده باندې په ایمان راوړونکو کې شامل شي. هغه د ماشوم خور ته وویل ته په دپسې رستو ځه. نو هغه د لرینا هغه ته په داسې طریقه قتل چې دشمنانو ته هیڅ پته ونه لګیدله او مونږ په ماشوم باندې د اولنا د تیور کونکو خزو سینې حرام کړی وي. چې دا حالت ولیدو نو هغه جنې هغه ته وویل آیا زه درته یو داسې کور وخیم چې داغه خلک د دې د پالنې ذمہ واخلي او د دوه خیرخواهان بوي. په دې طریقه مونږ موسی علی السلام خپل مور له واپس راوستو چې داغه سترګې خوږی شي او غمجن نشي او په شي چې د الله وعده رښتینی و. لیکن اکثر خلک په دې خبرو نه پوهیږي. کله چې موسی علی السلام پوره ځواني ته ورسېدو او خو مکمل شو نو مونږ ورله حکم او علم ورکړو. مونږه نیکانو خلکو لا هم دغه سی بدل ورکو. یو ورځ هغه خار ته په داسې وخت کې ورننوتو چې د خار خلک په غفلت کې وو. هلته هو ولیدل چې دوه سړي جنگ کوي. یو دغه د خپل قوم سره وو او بل دغه د دشمن قوم سره تعلق لرلو. نو کوم سړي چې دغه د قوم وو هغه د دشمن د قوم د سړي خلاف دغه نه امداد غوښتو. موسی علی السلام هغه له یو څوک ورکړو او دغه کاری تمام کړو. د دې کار د کول سره موسی علی السلام وویل دا د شیطان عمل دی. بهشکه هغه سخت دشمن دی او ښکارا بیلاری کون کې دی. بیا هغه وویل ای زما ربا ما په خپل نفس باندې ظلم وکړو ما ته بخانه وکړي نو الله وبخو بهشکه هغه بخون کې مهربان دی. موسی علی السلام وعده وکړه چې ای زما ربا دا احسان چې کم تا په ما باندې کړی دی د دین وروسته به زه هیڅ د مجرمانو مددگار نه جوړېږم. بل ورځ هغه سهار وختي په یاره په خار کې روان وو او د هر طرف نه خطر محسوسه ولا. نو سګوري چې پرونتري کم سړي امداد غوښتلې وو هغه ورته نن بیا आवाज کوي. موسی علی السلام هو ته ویل بهشکه چې ته ډېر بیلاری سړی یې. بیا چې کله موسی علی السلام اراده وکړه چې د دشمن په سړي باندې حمله وکړي نو هغه اسرایلی چغې کړې اے موسی آیا ته نن ما هغه سی وجنه لکه څنګه چې دی پرون یو سړی وجلې دی. ته په دې ملک کې سرکش جوړېدل غواړې اصلاح کول نه غواړې. د دین ورستو یو سړی د خار د اخر سرنا په منډه راغې او وی ویل اے موسی په سردارانو کې ستاسو د قتل مشورې کیږي نو ته د دې زین اوزا زستا خیر خوایم. د دې خبر پاورېدو سره موسی علی السلام په یرا او په خاموشي سره اوتو او دعای وغوښتله چې ای زما ربا ما د ظالمانو نه بچ کړي. هر کله چې موسی علی السلام د مصر نه اوتو او مدین طرف ته روان شو نو وی ویل امید دې چې زما ربا ما په صحیح لار روان کړي. او هر کله چې هغه د مدین کوی ته ورسېدو نو ډېر خلک ولیدل چې خپل ساروي وبکوي
او دا غوینا پډډا دوه خزو خپل ساروی رايسار کړی دي. موسی علی السلام د دې خزونه ته پوسوکړو ستاسو سو پریشانی ده. هغوی اویل مونږ خپل ساروی تر هغه نشو بوکوله تر سوچي د ګډبنو خپل ساروی استلی نوي او زمونږ پلار یو بوډا سړی دی. موسی علیہ السلام چې دا واوریدل نو دا غوی ساروی او بوکړل بیا یو اړختا پسوري کېناستو او وی ویل پروردګارا هر څه خیر چې ته په ما باندې نازل کړي زه داغه محتاج یم. لک سات پس په دې دوانو خزو کې یو خزا ډېر په حیا سره د دخواله راغلا او وی ویل زما پلار تا غواړي چې هغه درلا زمونږ د سارو او بوکولو بدله درکړي. موسی علیہ السلام چې کله دا وخواته ورسېدو او خپل ټوله قصه هغه ته واوروله نو هغه ورته وویل هیڅ یره مکوا اوس ته د ظالمانو نه بچ شوی یې. په دې دوه خزو کې یوې خزي خپل پلار ته وویل بابا جانا دا سړی نوکر کړه ځکه چې ته څوک نوکر کول غواړې نو پکار دی چې هغه مضبوط او امانتدار وي. د هغه پلار موسی علیہ السلام ته وویل زه غواړم چې په دې خپلو دوه لونو کې یو تا ته پنیکا کړم خو په دې شرط چې تبا اته کال زما سره نوکری کوي او کولس کال دی پوره کړل نو د غستا خپل خوخه ده. زه پتا سختی کول نه غواړم تبا ان شاء الله ما خنیک سړی بیا مومه. موسی علیہ السلام ورته په جواب کې وویل بس داستا او زما په مینس کې فیصله شوه. په دې دوانو نیټو کې چې هر یو نیټه زه پوره کړم نو بیا به څه زیاتې په ما باندې نوي او څه قول او اقرار چې مونږ کوو الله پاغه نگهبان دی. او هر کله چې موسی علیہ السلام نیټه پوره کړه او د خپل ټبر سره روان شو نو تور طرف ته یو ور داو په نظر راغی. هغه خپل کور والو ته وویل تاسو ایثار شئ ما یو ور لیدلې دی شاید چې تاسو له داغه زینا څه خبر راوړم یا با داغه ورنا یو اسکروټ راوړم چې تاسو ورته تاود شئ. هل ته چې ورسېدو نو د میدان په خې طرف په هغه مبارک ځای کې د یوې ونې نه आवाज وشو چې اے موسی زه الله یم د ټولو مخلوقات مالک. او حکم وشو چې وګرځو خپل همسا. نو سو وخت چې موسی علی السلام ولیدا چې همسا لکه د مار غوندي خوځيږي نو شا طرف ته منډه کړه او واپس یې اړونه قتل. حکم وشو اے موسی واپس راشه او مې یریګا ته بالکل محفوظ یې. خپل لاس دی ګریوان ته ورننه باسا زلیدون کې براوزی به د څه تکلیف نه او د یرینا د بچکیدو د پاره خپل لاس ځان ته ورجوخت کړه. دا دور او خان نخدي ستاد رب د طرفنا فرعون او داغه درباریانو ته د پیش کولو د پاره هغه ډیر نافرمانه خلق دي. موسی علیہ السلام عرض وکړو اے زما ربا ما خو داغه یو سړی وجلې دی یریګم چې هغه به ما مړ کړی. زما رور زمانه زیات په جبه کې تکړه دی. هغه زما سره د مددگار په تور الیګا چې هغه زما تایید وکړي. زما سره فکر دی چې هغه به ما دروغجن وګړي. الله او فرمایل مونږ به ستاسو رور په ذریعہ ستاسو مټي مضبوطی کړو او تاسو دوانو تبا داسې طاقت درکړو چې هغوی به تاسو ته هیڅ نقصان نشي در رسولې. زمونږ د نخو په زور به غلیب تاسو او تاسو د پیروکارانو وي. بیا چې کله موسی علیہ السلام هغوی ته زمونږ سرګند نخي ویوړې نو هغوی اویل چې دا د ځانه جوړ کړی شوی جادو دی بل څه نه دی او دا خبرې خو مونږه د خپل پلان نکو په زمانه کې هډو اورېدلې نه دي. موسی علیہ السلام ورته په جواب کې وویل زما رب دا هغه سړي د حال نه خبر دی چې داغه د طرف نه هدایت راوړې دی او هغه خپېجنی چې اخري انجام با د چا خوي. حق داده چې ظالمان هیڅ کلا خلاصې نمومي. او فرعون وویل اے درباریانو ما ته خو تاسو د پاره د ځان نه سیوا بل خدای نه دی معلوم. اے حمانا زما د پاره خو لګي خختی پخې کړه او یو دنګ مانې جوړ کړه شاید چې زه ور اوخېجم او د موسی خدای اولې دیشم. زه خو دې دروغجن ګڼم. هغه او داغه لخرو پزمکه کې پناهقه د خپل لوی غرور وکړو او دا خیالي وکړو چې هغوی به مونږ ته هډو واپس نه راځي. اخر دا چې مونږه هغه او داغه لخري راونیولې او سمندر ته مو ور وګرځول. اوس وګوره چې د دې ظالمانو څنګه انجام شو. مونږ دا غوینا دوزخ ته رابلون کې سو مشران جوړ کړل او د قیامت په ورځ به دا غوی سره د هیڅ زین امداد ونشي. مونږ په دې دنیا کې په هغوی پسې لعنت ولګو او د قیامت په ورځ به هغوی په ډېر بد حال کې مبتلا وي. د پخوانو نسلونو د هلاکولو نه وروسته مونږه موسی علیہ السلام لا کتاب ورکړو چې
چې د خلکو د پاره د عقل او د پوهې ذریعہ وا سراسر هدایت او رحمت وو د پاره د دې چې شاید خلک تر سبق واخلي اے نبی صلی الله علیه وسلم ته په هغه وخت کې نور پریوتو طرف ته موجود نه وي کله چې موږ موسی له د شریعت دا فرمان ورکړو او نه ته په حاضرینو کې شامل وي بلکې د دغه نورستو ستاد زمانه پوری مونږ ډیر نسلونه راپورته کړی دي او په هغه باندې ډیر زمانہ تیر شوی دا ته د مدین په خلکو کې هم موجود نه وي چې ګني هغه ته دي زموږ آیاتونه اورول لیکن دا هغه وخت دا خبرونه خو درته مونږ درلېګو او ته د تور په میدان کې هم په هغه وخت کې موجود نه وي کله چې مونږه موسی عليه السلام ته په اول ځل आवाज کړو وو لیکن دا ستاسو رب رحمت دی چې تا ته دا معلومات خودلې کیږي د پاره د دې چې ته هغه خلک خبردار کړي چې ستانه مخ کې ورتا بل خبردارون کې نه دی راغلي کې دي شي چې دا وی عقل کار وکړي او داسې مو زکه وکړل چې حسینا کله په د خپل عملونو په وجه سو مصیبت راشي نو دا وایي اے ربا تا ولی مونږ ته رسول نه را لېګو چې مونږه ستاسو آیاتونو پیروي کړې وي او په مؤمنانو کې شامل شوي وي خو کله چې زموږ د طرف نه حق هغه ته راغې نو وی ویل دلا هغه سو ولی ورنکړې شو کم چې موسی عليه السلام لا ورکړې شوی وو آیا د خلکو داغه نه انکار نه دی کړي کم چې د دینه مخکي موسی عليه السلام لا ورکړې شوی وو هغه ویل دوه جادو دی چې د یو بل مدد کوي او وی ویل مونږه یو هم نه منو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا خدنو راوړی د الله د طرفنا یو کتاب چې هغه د دې دوانو نه زیات لار خودون کی وی کو تاسو رښتینی یې زبهم په هغه باندې عمل شروع کړم اوس کچری دوی ستاده مطالبه نه پوره کوي نو په هشا چې دوی په اصل کې په خپل خواهشاتو پس روان دي او د هغه چانه با غټ گمراه بل څوک وي چې د الله د هدایت نه بغیر بس په خپل خواهشاتو پس روان شو بشکا الله داس ظالمانو ته هرگز هدایت نه کوي او د نصیحت خبره مونږه مسلسل دوی ته رسولې ده د پاره د دې چې دوی د غفلت نه بیدار شي کوم خلکو ته چې د دین مخ کې مونږه کتاب ورکړې وو هغه په دې قران ایمان راوړي او کله چې دا هغه ته اورولې کیږي نو وايي چې مونږه په دې ایمان راوړو دا واقعي حق دی زموږ د رب د طرف نه مونږ خود مخ کې نه مسلمانان یو دا هغه خلک دي چې دوی لبا دوزل اجر ورکړي کیږي دا هغه صبر په بدله کې چې کم هغه وکړو هغه بدی پني کوي سره من کوي او کم رزق چې ورلا مونږ ورکړي دي دا غیر خرج کوي او هر کله چې هغه بهوده خبره واوریدله نو مخې تریواړو او وی ویل چې زموږ د پاره زموږ عملونه او ستاسو د پاره ستاسو عملونه پتا سو دی سلامتیاوی مونږ د جاهلانو پشان طریقه اختیارول نغواړو بشکا اے نبی صلی الله علیه وسلم ته چې چاته هدایت کول غواړي هغه ته هدایت نشي کولای خو الله چې چاته وغواړي هغه ته هدایت کوي او هغه هدایت قبلون کې خلق خپېجن دوی وایي کچري مونږه ستاسو د هدایت پیروي اختیار کړه نو مونږ به د خپل ځمکې نه اوشړلې شو آیا دا حقیقت نه دی چې مونږه یو د امن زی حرم د دوی د پاره د اوسېدو زی جوړ کړو چې هر قسم میوه ورتا زموږ د طرف نه د رزق په تور به حساب را چلیږي خو په دوی کې اکثر خلک پوهیږي نه او ډیر داسې کلی مونږه تبا کړی دي چې داغه خلک د خپل ژوند پر روزګار باندې غاور شوي وو نو وګورئ دغه داوی کورونه دي چې داوی نورستو پکې ډیر کم خلک آباد شوي دي اخر هم مونږه وارثان شو او ستا رب تر هغه کلی هلاکون کې نوو تر سوچي داغ کلو په مرکز کې یو رسول نو لېګلې چې آیاتونه ورتا اورول او مونږه د کلو هلاکون کې نوو تر سوچي داغه اوسېدون کې ظالمان شوي نه وي تاسو ته چې صدر کړی شوی دی هغه تش د دنیا د ژوند سامان او د دنیا خایس دی او سچ د الله سره دی هغه داغه نه بهتر او زیات باقی پات کېدون کې دی آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ آیا هغه څوک چې موږ ورسره خواده کړی وي او هغه داغه مندون کې وي دا هغه چا پشان کې دی شي چې موږ ورله صرف د دنیا د ژوند سامان ورکړی وي او بیا هغه د قیامت پر ورځ د سزا د پاره پیش کېدون کې وي او هر نکړي دا خلک هغه ورځ چې هغه به دوی ته आवाज وکړي او تپوس به تری وکړي کمزې دي زما هغه شریکان چې تاسو به پری ګمان کولو دا قول چې 50 صحیح ثابتېږي هغه به وایي اے زمونږ ربا بشکا دا هم هغه خلک دي چې مونږه گمراه کړی وو
دوی مونږه هغه سي گمراه کړل لکه څنګه چې مونږ په خپل گمراه شوي وو. مونږ ته اقرار کوو چې مونږ د دوی ذمہوار نه یو. دوی خو زمونږ بندګي نه کوله. بیا به دوی ته ویل شي چې आवाज وکړي اوس خپل شریکانو ته. دوی به هغوی ته आवाज وکړي خو هغوی به ورله هیڅ جواب ورنکړي او دا خلک به عذاب وویني. کاش چې دوی نیغه لار اختیارونکي وي. او هر نکړي دا خلک هغه ورځ چې کله ورته هغه आवाज وکړي او تاسو ترې وکړي چې کوم رسولان درلېږلي شوي وو تاسو هغوی ته څه جواب ورکړي وو. په هغه وخت کې به دوی هیڅ جواب ورنکړي او نه به دوی په خپلو کې د یو بل نه تاسو کولی شي. البته چا چې نن توبه وکړه او ایمان راوړو او نیک عمل وکړو نو دا امید کولی شي چې هلته به په کامیاب خلکو کې وي. ستارب چې سغواړي هغه پیدا کوي او د خپل کار د پاره چې څوک غواړي هغه په خپل منتخب کوي. دا انتخاب د دې خلکو د کولو کار نه دی. الله پاک دی او ډیر اوچت دی د هغه شرک نه چې دا خلک کوي. ستارب ته معلوم دی هر هغه څه چې دا خلک په ځړونو کې پټوي او هر هغه څه چې دوی ظاهروي. هم دغه یو الله دی چې داغه سیوا بل څوک د عبادت لایق نشته. هغه لره سنا ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. حکم هم داغه چلیږي او هم هغه ته تاسو ټول واپس کیږئ. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته په دې خبر غور کړی دی چې کو چری الله در باندې همیشه د قیامت پوري تور شپه جوړ کړي نو د الله نه سیوا هغه کم معبود دی چې په تاسو برنا راولي. آیا تاسو اورئ نه؟ د دوی نه تاسو کړه آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې کو چری الله در باندې تر قیامت پوري ورځ جوړ کړي نو د الله نه سیوا هغه کم معبود دی چې په تاسو باش پراولي چې تاسو پکې آرام وکړئ. آیا تاسو وینئ نه؟ دا د هغه رحمت دی چې تاسو د پاره شپه او ورځ جوړ کړل چې پشپه کې آرام حاصل کړئ او د ورځې د خپل رب فضل ولټوي. خای چې تاسو شکر گزار جوړ شئ. او دا خلک دی هغه ورځ یاد ساتي کله چې ورته هغه आवाज وکړي او بیا ترې تاسو وکړي کمزې دي زما شریکان چې تاسو به پرې ګمان کولو او موږ به د هر امت نه یو غوار او باسو. بیا به وایو چې راوړې اوس خپل دلیل. هغه وخت به هغوی ته پته ولګي چې حق د الله په طرف دی او رګ بشي دا غوي هغه ټول درو کم چې هغوی د ځان جوړ کړی وو. دا یو واقعیا ده چې قارون د موسی علی السلام د قوم یو سړی وو. بیا هغه د خپل قوم نه باغی شو او مونږه غولا دومره ډېری خزانه ورکړې وې چې داغه کنجانی با د طاقتور سړو یوې ډېری په مشکل سره اوچتول شوې. یو ځل چې کله هغه ته د خپل قوم خلکو وویل مغرور کېګما بشکا الله مغرور خلق نه فخوي. کم مال چې الله تعالی درکړي دي پاغه باندې د آخرت د کور جوړولو فکر وکړه او د دنیا نه هم خپل حصہ مه روا. احسان کوا لکه څنګه چې الله ستاسو سره احسان کړی دی او پزمکه کې د فساد راپورته کولو کوشش مکوا. بشکا الله فسادیان نه فخوي. نو هغه ورته ویل دا ټول هرڅو خو ماته د هغه علم په وجه راکړی شوی دی کم چې ماته حاصل دی. آیا هغه ته دا علم نه وو چې بشکا الله د هغه مخ کې ډیر داسې خلک تبا کړی دي چې هغه داغه نه زیات قوت او زیاده دلل لرله. د مجرمانو نه خو داوی ګناه نه تاسو ولي کیږي. یو ورځ هغه د خپل قوم مخیتا په خپل پوره شان او شوکت سره راووتو. کم خلک چې د دنیا د ژوند طلبګار وو هغه چې دی اولیدو نو وی ویل ارمان دی چې زمونږ هم هغه سوې کم چې قارون لور کړی شوی دی دغه د لوی برخي خاوند دی. لیکن کم خلک چې د علم خاوندان وو هغه ویل افسوس دی ستاسو په حال باندې د الله ثواب بهتر دی د هغه سړي د پاره چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او دا دولت صرف صبر کوونکو خلکو ته ملاويږي. اخر دا چې مونږه هغه او داغه کور پزمکه کې ورننستل. بیا داغه د ملګرو یو ډله نوا چې داغه امداد لراغلې وي او نه هغه په خپل د خپل ځان امداد وکړي شو. نو کوم خلکو چې پرون داغه پشان د جوړېدو ارزو لرلا اوس وایي چې افسوس دی زمونږ هیر شوی وو چې الله تعالی په خپل خوخه خپل زینو بندگانو لا فراخ رزق ورکوي او زینو لا په اندازا. که الله په مونږ باندې احسان نه وی کړي نو مونږ به هم پزماکه کې ورننېستي وي. افسوس مونږ ته یاد نه وو چې کافران فلاح نه مومي. دغه د اخرت کور خو به مونږه د هغه خلکو د پاره خاص کوو چې هغوی پزماکه کې خپل لوی نه غواړي او نه فساد کول غواړي او ښه انجام د پرهیزګارانو د پاره دی. څوک چې د نیکۍ سره راشي داغه د پاره به داغه نه بهتر نیکی وي
او څوک چې د بدۍ سره راشي نو بدکارو تبا هغه څه بدله ملاويږي چې څنګه عملي کوو. اے نبی صلی الله علیه وسلم یقین وکړه چې چا دا قرآن پتا فرض کړي دي هغه بتا یو بهترین انجام ترسوي. دې خلکو ته وایا چې زما رب خپوهيږي چې د هدایت سره څوک راغلي دي او پخکاره گمراهۍ کې څوک مبتلا دي. ته د دې خبري امیدوار هرگز نه وي چې پتا باندې با کتاب نازلېږي. دا خو صرف ستاسو رب په مهرباني سره پتا باندې نازل شوی دی. پس ته د کافرانو مددگار ما جوړېږي او داسې چرته اونشي چې د الله آیاتونه کله پتا نازل شي نو کافران تا دغه نه منع کړي. د خپل رب په طرف دعوت ورکوا او هرگز په مشرکانو کې مشاملېږي او د الله سره بل معبود ته आवाज مکوا. داغه سیوا بل معبود نشتا. هر چیز هلاکه دن کې دی سیوا د هغه د ذات نه. حکمرانی داغه دا او هم هغه ته ټول واپس کیږي.